السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ګرانو دوستانو، زه یم سراج محمد ننګرهاری او تاسو ته زما یوټیوب چینل کې ښه راغلاست وایم. ملګرو، د جومات نه پرسکون او ښایسته ځای چېرته دی؟ دلته موږ د الله تعالی عبادت کوو. تاسو به هم خپلې زندګۍ کې ښایسته جوماتونه لیدلي وي. په نننۍ ویډیو کې به زه درته په دنیا کې موجوده 10 ټولو نه غټ او ښایسته جوماتونه ښیم. نو راځئ نننۍ ویډیو شروع کوو. په 10م نمبر باندې بیت المکرم. دا د بنګلادیش نیشنل جومات دی او په کیپیټل ډاکا کې دی. دا جومات یې په 1988 کې جوړ کړی و. دا د دنیا 10م غټ جومات دی، کوم کې چې 10,000 خلک لمونځ کولی شي. د دې جومات هایټ 99 فوټه دی. په روژه کې ډېر رش د وجې نه د بنګلادیش حکومت دا جومات نور هم غټ کړو. اوس پکې 40,000 خلک لمونځ کولی شي. په 9م نمبر باندې دی جامع مسجد. دا جومات انډیا په ښار دلی کې دی. دا جومات د مغولو بادشاه شاهجهان جوړ کړی و. دا جومات په 1456 کې جوړ شوی و. 10 لکه روپۍ خرچه پې شوې وه. په دې کې ماربل سره خاوره استعمال شوې وه. د دې 3 غټې دروازې او 4 مینارونه دي. د کوم اوچتوالی چې 40 میټره دی. په ګراوند کې یې صرف 15,000 خلک لمونځ کولی شي. په 8م نمبر باندې شیخ زاید مسجد. شیخ زاید مسجد د یو ای په کیپیټل ابودابي کې دی. دا په 2018 کال کې جوړ شوی و او په جوړېدو یې 1540 میلیونه ډالر خرچه شوې وه او 140 نه زیات خلک 140,000 نه زیات خلک پکې لمونځ کولی شي. دا جومات یې ډېر ښایسته جوړ کړی دی. 4 مینارونه یې دي. هر مینار اوچتوالی یې 301 فوټه دی. دا جومات 30 ایکړه باندې خور دی. په زرونه خلک هر کال ورته راځي. په 9م نمبر باندې بادشاهي مسجد په لاهور کې دی. د پاکستان زړو جوماتونو کې یو جومات دی او د مغولو په دور کې جوړ شوی و. په 1493 کې اورنګزیب جوړ کړی و. 4 غټ او 4 وړې مینارونه یې دي. جومات ډیزاین دومره ښایسته دی چې کتو ته یې ټولې دنیا نه خلک راځي. 55,000 خلک پکې لمونځ کولی شي او د پاکستان 2م نمبر غټ جومات دی. 6م نمبر باندې فیصل مسجد دی. فیصل مسجد د پاکستان په کیپیټل اسلام آباد کې دی. پاکستان ټولو نه غټ جومات دی. په 1988 کې سعودي بادشاه شاه فیصل جوړ کړی و. 120 میلیون ډالر خرچه پې شوې وه. 4 مینارونه یې دي او د هر مینار اوچتوالی یې 300 فوټه دی. 3 لکه خلک پکې لمونځ کولی شي. 5م نمبر باندې حسن الثاني. دا د مارکو ښار کاسا بلانکا کې دی او براعظم افریقا ټولو نه غټ جومات دی. مینار یې ټولو نه غټ دی. هایټ یې 690 فوټه دی. په 1993 کې جوړ شوی و او 200 میلیون خرچه پې شوې وه. 1,15,000 خلک پکې لمونځ کولی شي. په 4م نمبر باندې مسجد استقلال. دا جومات د انډونیشیا په ښار جکارتا کې دی. د ساوت ایشیا ټولو نه غټ جومات دی. په 1928 کې جوړ شوی دی او په 12 میلیون خرچه پې شوې. 2 مینارونه یې دي چې هایټ یې 148 فوټه دی. د دې جومات امریکې صدر اوباما هم وزټ کړی دی. 20,000 خلک پکې لمونځ کولی شي. په 3م نمبر باندې حرم امام رضا. دا ټولو نه غټ جومات دی. په 1808 کې جوړ شوی و. د ایریا په لحاظ د دنیا ټولو نه غټ جومات دی. 8 مینارونه دي پکې او 6 لکه خلک پکې لمونځ کولی شي. 2م نمبر باندې مسجد نبوي. دا جومات زموږ خوږ نبي حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د هجرت نه پس د مدینه کې په خپل لاس جوړ کړی او په دنیا کې 2م مبارک غټ جومات دی. په هر زمانه کې پکې کار شوی دی او په هر کال کروڑونه خلک راځي. 10 لکه خلک پکې لمونځ کولی شي. حضرت محمد صلی الله علیه وسلم آرامګاه ده او د دنیا 2م نمبر غټ جومات دی.
نمبر اول مسجد الحرام د الله تعالی کور دی د دنیا ټولو نه غټ جومات دی په دنیا کې ټولو نه مبارک ځای دی ابراهیم علیه السلام او اسماعیل علیه السلام جوړ کړی دی هر کال په کروڑونو خلک حج او عمرې ته راځي حج په وخت کې مسجد الحرام کې 40 لکه خلک مونځ کولی شي زمونږ دا دعا ده چې ټول ملګري دي سره زما د مسجد نبوي او مسجد الحرام نصیب شي آمین ثم آمین ملګرو که دا ویډیو مو خوښه شوه نو زما چینل در سره سبسکرایب کړئ ویډیو لایک کړئ شیر کړئ کمنټ وکړئ د بلې ویډیو دپاره د الله په امان